چې د رکوع اذکار او دعاګانې دینه دا خبره ثابته شوه چې رکوع کې یو ذکر نه دی او که چېرته یو ذکر به کې وی نو بیا به ویلی وی چې د رکوع ذکر بس یو ذکر دی نه وي د رکوع اذکار او دعاګانې اولنی دعا د حذیفه رضی الله عنه روایت راوړی دی چې دا امام ترمذي امام ابو داود امام نسائی دی ټولو راوړی دی وایي چې صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم ما د رسول صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو فرکع نو رکوع له لاړ فقال في رکوعه نو پر رکوع کې دا دعا وویله یا دا ذکر سبحان ربي العظیم پاکی د زما رب لره چې عظمت یا لویۍ واله دی او زما دا امید دی چې دا دعاګانې به تاسو یادوئ که نه زه هسې لګیا یم څوک پکې څه یادوي هسې موږ لګیا یو دومره اوږد تفصیل کوو دا یادول پکار دي او یادېږي هله چې سړي سره کتاب وي که نه اوس ای به داسې ذهن والا چې یو پرې زمانه واوري او دته ټولې یادې شي لکه اوس دا شپږ دعاګانې چې موږ د استفتاح ذکر کړي که نه نو په هغې کې بعض دعاګانې ډېرې اوږدې دي په یو پیر سړي ته نه دي نو امید دی انشاءالله دا به په تاسو ښه ګمان ساتو چې تاسو به یادوئ او نور ستاسو خپله مرضي ده دا ماشومه بوځي د چا سره ده څوک یې نشتي هغه پلار دی هغه له بوځه شاته چې ناست الله یبارک فیک نو یادول مقصد دی صرف اوریدنې دي د دې یادول مقصد دی یادې که او بیا په مونځ کې وایه مونځ به دې خوند کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه به عمل وشي ما تاسو ته بله ورځ یو کس ذکر کړی چې راغی وي یو دعا ما یاده کړې وه الله زما مسلې حل کړي نن را سره یو کس میلاو شو نننۍ خبره ده وایي تا هغه دعا ذکر کړې وه اللهم عافني فی بدني الی اخرها موږ هغه دعا ذکر کړې وایي ما ته بیماري وه او دغه دعا به مې په مخه وي الله وایي زما هغه بیماري ختمه کړه دا معمولي مه ګڼئ چېرې دا یو خبره ده وشوه قصه د لاړه تېره شو نه دا یاده که او بیا وایه الله به دې په ژوند کې برکت راولي او اجرونه به درته میلاو شي نو اولنی ذکر سبحان ربي العظیم دا موږ ټولو ته یاد دي خو ټولو ته یې ګوره ترجمه نه ده یاده سبحانه پاکی ده ربي زما رب لره العظیم چې عظیم دی لوی دی عظمت والا دی پاکی ده هغه لره هغه عظیم دی پاکی ده الله لره یعنی د هر عیب او نقصان نه الله پاک دی د هر هغه خبرې نه د هر هغه کار او وینا نه او صفت نه الله پاک دی چې هغه د الله سره مناسب نه وي عظیم دی نو ځکه خو ته ملا ټیټه کړې ده لوی دی نو ځکه خو ته ټیټ شوی ځکه حدیث کې راځي چې مخلوق ته به نه ټیټېږي او دا کم خلک چې د سلام په وخت کې دا سر ټیټوي که نه دا غلط کار کوي ګوره حدیث چې کوي بس وله منډه په رکوع شي بیا خصوصا د مالدارانو ته او د غټو خلکو ته بعض د دیني طبقې ته لکه عالم سره لاس میلاو کې بعض موږ سره لاس میلاو کې سمداسې راټیټ شي نو دا غلطه طریقه ده او دا حرام دي ټیټېده دا صرف د الله حق ته هغه ته به ټیټېږي دا تندې لګول په ځمکه د ملا راټیټول دا به صرف الله ته کوي بل چا ته نه که هغه عالم دی او که هغه مالدار دی او که هغه هر څوک دی الا دا لکه اوس یو سړی
چرته د مور پلار سر ښکلی او په هغې کې راټیټ شي چې پلار یې چیتي یا مور د هغه نه په قد کې چیتی دغه داسې خبرې چې مقصد د ده ټیټېده نه و نو هغې کې څه حرج نشته خو نور دا ملا ټیټول دا به صرف الله ته ټیټوي بل چا ته به یې نه ټیټي نو ځکه وایي سبحان ربي العظیم پاکي د زما رب لره چې هغه عظمت والا دی دا ذکر د رکوع دی یو او دا چې څو پیرې ویلی شي چې څو پیرې ویلی شي کم سے کم لازم هغه یو پیر دی درې پیر ادنا یعنی کمال دی چې یو سړی یعنی په کار دی چې درې پیرې ووایي او دریو نه زیات وایي هم څه حرج نشته یعنی امام رکوع اوږده کړه او بیا زموږ خلکو ته خو نور اذکار او دعاګانې هم نه یاد او خیر خیریت نو چې غلی یې د هغې نه ښه دا دی چې ته ذکر کې او دا چې څومره مو کولی شي امام دې ډېر نه کوي ولې شاته پسې خلک دي امام به یې نه اوږدوي ډېر او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې یو سړی امامتي کوي نو مونځ دې لنډ کوي ځان له چې بیا څومره اوږده دي ځکه چې جمع کې قسم خلک ولاړي